الله جل جلاله په عبادت کې چې الله د انسانانو څخه کم عبادت غواړي په هغه عبادت کې اول شرط هغه اخلاص دی، هغه ښه نیت دی چې کله د انسان د الله جل جلاله په عبادت کې نیت او حضور برابر وي، په هغه عمل کې اخلاص ملګری وي، د هغه عمل نتیجه به انسان په دنیا کې هم ویني او په آخرت کې به هم د هغه انسان د پاره یو لویه برخه او لویه حصه وي. الله جل جلاله چې کله انسانانو ته حکم د عبادت کړی دی، په دغه عبادتو کې الله جل جلاله د انسانانو څخه اخلاص غواړي. د قرآن عظیم شان د سورة آل عمران 90 نمبر آیات مستاسی درانه حضور ته تلاوت کی. الله جل جلاله په دغه آیات کریمه کې و رسول کریم صلی الله علیه وسلم توای چې اے محمد تو وای خپل امت ته ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، تاسو چې کم اعمال تر سره کوي او د دغه عمل سره ستاسو کم نیت دی چې هغه د زړه عمل دی، ستاسو په دغه نیت باندې الله خبر دی که تاسو د خپل نیت ظاهره کوي او که نه ظاهره کوي، که ښکاره کوي که پټوي، الله په هغه باندې خبر دی. خو حتی د انسان جسم او بدن دا ډیر کوچنی شی دی، الله جل جلاله علم پرنځکه او پر اسمانو باندې او چې پنځکه او په اسمانو کې څه دي په دا ټولو باندې د الله جل جلاله علم ستا، الله ور باندې عالم دی چې څه پیښیږي په اسمان کې، چې څه کیږي په دنیا پرنځکه باندې، پر دا ټولو باندې د الله جل جلاله علم تام سته. الله جل جلاله پر هر څه باندې قادر دی، الله چې هر څه وغواړي هغه کولی سي، الله پر هر څه باندې عالم دی. والله على كل شيء قدير. دغه رقم د قرآن عظیم شان په نورو سورتو کې په نورو آیاتو کې الله جل جلاله د خپل علم خبره کړې ده او الله جل جلاله انسانان ته دا شعوري دي چې ستاسې هغه عمل زه قبلومه، ستاسې هغه عمل نتیجه ورکوي چې په هغه کې اخلاص وي، ښه نیت وي. د سورة بینه 5 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایلی دي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. درنو معزز دوستانو، که موږ او تاسې د دین و اصولو ته پام وکړو، د دین په اصولو کې د اسلام په اصولو کې یو اصل او قاعده دا ده چې هر عمل چې الله جل جلاله د انسان څخه قبلوي، یو عمل یو انسان کوي، په هغه کې اول وار قانون او ضابطه دا ده چې د انسان نیت به برابر وي چې دغه عمل کومه دا په کم نیت باندې کومه، په دغه عمل کې مې څونه اخلاص دی. نو ځکه الله جل جلاله انسانان ته وایي چې تاسو خو اعمال تر سره کوئ، تاسو خو کارونه کوئ، ډیری خبرې د انسانانې کوي، ډیر اعمال د انسانانې کوي، ډیری صدقات او خیراتونه د انسانانې کوي، خو الله جل جلاله د انسان په نیت او په اراده خبر دی چې په څونه اخلاص، په څونه ښه نیت دغه عمل تر سره کوي.